عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک نے تپوس کی رسول اللہ مبارک وی عمر استا زما سرا سمر محبت دی وی اللہ محبوبا وی تاسو سرا زما د ځان نه علاوه سمر چې په مخ د زمکه خلق دی زما اولاد دی ټولنا زیات محبت زما تاسو سره دی د الله محبوبا لیکن دغه وخت کې خپل ځان یاد نکو نو رسول الله مبارک ورته فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین وی اے عمره تر هغه وخت پورې ستا ایمان کامل او مکمل نه دی پورا نه دی تر څو پورې چې ستا زما سره د خپل ځان نه د خپل مور او پلار او تمام انسانانو نه زیات محبت ني اوس دا محبت پس باندې پیدا کیږي دا به د الله د محبوب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عشق محبت او داغي په اتباع سره ملاويږي ستا سلوان دیما بل یو حدیث مبارک ذکر کو رسول الله مبارک فرمایي وچا چی زما یو سنت دا ژوندۍ کو زما په یو سنت باندې عمل کو په وخت دسکی چې د فتنې زمانه وی هر طرف ته فتنه وی او ډیر زیات فتنې دا سوي را خوښي وي په دغه زمانه کې چې چا زما د یو سنت باندې عمل وکړو نو الله رب العزت بدی بندلا د سلو شهیدانو عمر ثواب ورکړي سبحان الله اوس موږ او تاسو په خپل سوچو کو چې د یو شهید څومره لوی مرتبه ده لوی مقام الله رب العزت یو شهید لور کړی دی او بیا سل شهیدان چې د دې عمره چې سل شهیدان د دې څومره اجر او ثواب وي دومره اجر او ثواب الله رب العزت د خپل بنده هغه بنده لور کوي چې کم بنده د رسول الله مبارک جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سنت باندې عمل وکړي دا څومره لوی اجر او ثواب دا وجه صدا چې دا وخت د فتنې وي او هر طرف ته فتنې وي هر طرف ته فسادات وي مختلف قسمه فتنې چې دا مخه ترازی لیکن دا غي مقابله وکي او کله چې فتنې زیات شي دغه وخت کې به په سنت باندې عمل کول دا ډیر زیات ګران وي دا سي ملکونه شته دي چې هغه ملکونو کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په سنت باندې پابندي وي او څوک چې ګیره پرې دي نو په هغه ملکونو کې بعد خپل ګیری سکه دا بلې سن جوړي بیا به ګیره پرې دي یا دا سیار قسمه سنت چي نو پدی بس کوي داغي بدی ټیکس داخلي او داغي په پیسې ور کوي بیا بدی پرې سنت او عمل کوي دا سي ملکونه شته او الحمدلله ثم الحمدلله زمون پمل کې پاکستان کې الله رب العزت په هغه شان حالات نه راولي هغه حالات لا الحمدلله نشته دي نو پمنګ باندې د حکومت د سیر نه دغه پابندي نشته لیکن بیا چې موږ د رسول الله مبارک د سنتو خلاف ورزي کو دا خبرې را بے وفای وی رسول الله مبارک سره صلی الله علیه وسلم محترم عزیزانو بیا موږ او تاسو صحابه کرام رضی الله عنهم مبارک تو ګورو هغه د رسول الله مبارک په سنتو باندې دا سي عمل کړی دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک دا وی بارک راضی وی هغه چې بکلا د مدینی منورې ته د مدینی منورې نبی مکی معظمه ته تشریف وړلو او سفر باندې بدللو نو کله چې با پلار کې بدی د خپل سورلې او درولا او داغې نه بکوشو او سیټ ته یو ونوا د هغه دلان دی با دی تشریف فرما شو لګونته آرام به او کو دمه به وکا او داغې نه بعد به بیا را پاسید او په خپل سورلې باندې به تشریف فرما شو مکی مکرمه ته روان شو نو خلق دې تپوس کوي وی حضرت تاسو دا عادت مبارک دي چې کلم د مدینی منورې نه مکی معظمه ته زین تاسو دا سي عادت مبارک دا کوي او دیونی سره آرام کوي تاسو دا معمول دي د دې وجه صدا هغه ورته فرمایي ما د دوانو جهانو سردار مبارک جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویما په خپل سترګو باندې لیدلو چې هغه بکلا دل تدی اونې تا رانږدې شنو هغه بدل تدی اونې سره لګ آرام کولو دمه به کولا نو ویزویم چې رز پدی سنت باندې د رسول الله مبارک پدی سنت باندې عمل وکما او د دې اونې لاندې زکه تشریف فرما شو مزه آرام کوما هغه دومره د رسول الله مبارک د ار یو ادا او ناز دای خپل کړو او د دوی بارک راضی یو پیرا دوی خپل سورلې باندې روان دي او एकदम دا سورلې دا اودرو لداغي نه پوشو او د لارې سیټ ته تشریف فرما شو هغه کې د قضاء حاجت په طریقې په شان د کې ناستلو قضاء حاجت مبارک دی نه ورغلې لیکن هغه عادت یو کو او
تشریف فرما شو بیا را پاسېده. صحابه یې تپوس کوي وی حضرت تاسو داسې کار ولې وکړو؟ تاسو ته هو د قضای حاجت څه پیښ شوی هم نه او هم نه که د دې باوجود هم تاسو داسې عادت داسې کار هم وکړو، دا ولې؟ هغې ورته فرمایي وی ما رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لیدلی و چې هغې یو ورځ په دې لاره باندې تله او دې ځای کې قضای حاجت مبارک دا پیش کړی و. نو وی زما زړه غوښتله چې په دې سنت او په دې طریقه باندې زه عمل وکړم، لیکن دغه وخت کې ما ته ضرورت نه و، لیکن د دې وجې ما دا کار وکړو چې د رسول الله مبارک یو سنت هم مانه پاتې نشي. دا د صحابه کرامو رضی الله عنهم مبارک د هغې محبت دی. یو بل صحابي دی د هغې باره کې راځي د خبشو نه دی او د خبشو د دې قدرتي طور دا ویښته داسې وي چې دا نیغ نیغ ولاړ وي او په دې کې دا پاسته نه وي، نرم نه وي. نو هغې باره کې راځي وي هغې فرمایي زما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره ډېر زیات محبت و او د رسول الله مبارک ویښته مې ډېر زیات خوښ و او کله چې رسول الله مبارک په عام طور چې ویښته پرېښه نو دا به یې غټ غټ پرېښه او د دې درې قسمه دي، یو وفره دی، یو لمه دی، یو جمه دی. یو د دې غوږونو پوسکې پورې ویښته دا رسول الله مبارک پرېښي دي، بل دی اوږو پورې او د دې غوږونو مبارکو نه لږ لاندې به رسول الله مبارک دومره ویښته پرېښه او بل دا چې د رسول الله مبارک دا ویښته به په دې اوږو باندې پراته وو. وفره، لمه، جمه دا درې قسمه ویښته چې دي دا رسول الله مبارک دا پرېښودي وو او اکثر له به د رسول الله مبارک دا ویښته وو. نو هغې وي هغه صحابي فرمایي وی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا ویښته مبارک ډېر زیات ښکلي وو او دوی به په دې منځ کې لاره اړولې وه. وایي چې کله ما رسول الله مبارک ته وکتل ما په خپلو ویښتو باندې ډېر کوششونه وکړو، لیکن دا خبشو کې دا الله پاک خلقتاً داسې د هغې ویښته پیدا کړي چې کې لاره نه اړېږي. وی زما دا ویښتو کې لاره دا نه اړېده. بس وی ما داسې کار وکړو چې وی ما یو سیخ چې دی وی دا مې ګرم کړ او هغه سیخ مې په دې خپل سر مبارک باندې داسې کېښوده چې کله مې په دې سر مبارک کېښود زما ویښتې مې وسوځول او تر دې پورې چې زما سرمن ته هم د هغې اثر ورسېده. نو کله چې زما ویښته مې وسوځېده او هغه سرمن مبارکه د هغې وسوځېده نو د هغې د وجې نه بیا د هغې په سر باندې دا ویښته نه راخته او بیا به داسې ښکارېده چې دیم په دې سر مبارک کې لاره اړولې ده. نو د هغې نه ملګري تپوس کوي چې حضرت دا خو په اسلام کې دومره سختۍ خو نشته دی، ستاسو خلقتاً طور دا ویښته داسې وو نو ولې تاسو داسې کول؟ هغې ورته وایي وی دا تکلیف ما برداشت کولی شو، لیکن هغه خفګان ما نشو برداشت کولی. کم خفګان چې ما ته په څه باندې میلاوېده چې د الله د محبوب ویښته څنګه و هغه شان ویښته زما نه کېده. دا څو دا د رسول الله مبارک اتباع وه. نو صحابه کرام رضی الله عنهم مبارک هغې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره دومره عشق او محبت کړی دی. ترمذی مبارک کې یو روایت راغلی دی، حضرت انس رضی الله عنه مبارک هغوی فرمایي وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ځل ما ته وفرمایل چې ای بچیا کو ته دومره قدرت او طاقت لري چې ته د خپل ورځ په څه کې تېره کړې، دا په داسې تېره کړي چې ته ستا په زړه کې چا سره بغض نه وي، کینه نه وي، حسد نه وي، نفرت نه وي او ستا په زړه کې د دوکې فریب دا خبرې نه وي، نو وي دا به ستا دپاره ډېره زیاته بهتره وي. او ای انیسا ای بچیا داسې کار کوه. وی رسول الله مبارک ما ته دا وفرمایل او دې نه بعد بیا فرمایي چې وی ای بچیا ته داسې وکړه که تا داسې کار وکړلو دا کوم چې ما ارشاد وفرمایل نو دا زما سنت دی، دا زما طریقه ده او چا چې زما د سنتو اتباع وکړه تابعداري وکړه هغه به په جنت کې ما سره یو ځای وي. سبحان الله. دا وګوره د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې څه ملاویږي، د رسول الله مبارک سره په جنت کې یو ځایوالی ملاویږي. دا څومره د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ او ستاسو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې یو ځای شو. نو چې په جنت کې یو ځای شو دا خو د کامیابۍ نښه ده. نو موږ او تاسو له پکار دي چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په هر یو سنت باندې څه وکړو، عمل وکړو او د یو سنتو نه انکار ونه کړو چې کوم ځای کې د رسول الله مبارک سنت دی چې باغې باندې موږ او تاسو عمل کوو او څومره د اغیارو لباس دی د هغې نه ځان وساتو. ابوالعظم یو ملګري زمان انټرویو اغشته ماته دا خبره وکړله چې یاره د پین شرټ وغیره او د
کما د عیسایانو دا نښه چې د ټی دې سره مونځ کیږي کنه او دا څنګه د دې باره کې به ما د قرآن او حدیث پرانا کې ته جواب ورکړ لیکن ما ورته صرف دا وی چې تاسو زما د نوجوانانو ته دا درخواست دی چې تاسو ولي د خپل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زندگی نه ګوره نه سټډي کوي او تاسو راځي د اغیارو د غیر مسلمو زندگی ګوره او د هغې په زندگی باندې روان دي نو دا خو ډېره د بې وفایۍ خبره ده تاسو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زندگی وګورئ هغه لباس خپل کې دغه ټی او دغه شان د پین شرټ وغیره نو دا چې څومره د چا ضرورت دی داسې محکمې دي چې د هغې ضرورت دی د دې د وجې نه د هغې دا محکمه چلیږي نه نو هغه خو عذر شو اوس چې عذر نشته نو ولې موږ د اغیارو لباس خپلو او دغه شانتي نن سبا که موږ تاسو نوجوانانو ته وګورو نو هغې ځان د جنکو په شانتي جوړ کړی دی د جنکو هغه کم کردار چې دی هغه اختیار کړی دی کم انداز چې دی هغه اختیار کړی دی او زمونږ او ستاسو جنکې هغې څه کوي هغې د هلکانو چې کم رواج دی هغه خپل کړی دی او د دې باره کې روایاتو کې راځي چې په دې خلکو باندې لعنت دی د الله پاک د طرف نه نو کم الکان هغې چې ځان د چا په شان جوړي د جنکو په شان دی یا کمې جنکې د الکانو په شان ځان جوړي په دې باندې لعنت ویلې شوی دی دغې کار نه ځان ساتل پکار دي او موږ او تاسو به د رسول الله مبارک جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سنتو باندې عمل کوو انشاءالله